سلامونه جوړ په خیر هیله د سخوي نن یو جالب مطلب درته لرم. څنګه یوې ښځې خپل اصلي مور او پلار 40 کال وروسته پر فیسبوک وموندل. تاموانا مرسیډیز فکر کاوه چې خای اصلي مور او پلار یې بل څوک وي. په همدې فکرونو کې ژوره ساه واخیسته او د ټلیفون یوې شمیرې ته زنګ وواهه. دې غوښتل هغه ښځه پیدا کړي چې خای اصلي مور یې وي. هغې ته دا فکرونه د نکلونو په شان ښکارېدل. خو هغه څه چې تاموانا یې حیرانه کړه د ټلیفوني اړیکې له بلې خوا د میرمنې سوړ او قهرجن چلن و. تاموانا وایي هغې چیغې او فریاد پیل کړل، ویل چې هیڅکله یې ماشوم نه درلود او نه یې غوښتل چې له ما سره خبرې وکړي. تاموانا د هغه حالت په اړه وایي د هغې عکس العمل د خفګان پر ځای ډیره حیرانه کړم. دا وایي زه د هر څه لپاره چمتو وم، خو د هغې غبرګون له هغه څه بهر و چې ما یې تصور کولی شو. تاموانا چې 40 کلنه ده پوهېده کله چې د اګست په میاشت کې خپلې مور ته ټلیفون کاوه، ښایي مور یې هغه په خپل ژوند کې ونه مني، خو تاموانا هم دومره ژر نه تسلیمېده. هغې غوښتل پوه شي چې څنګه چاته پر فرزندۍ ورکول شوې ده، او بل هغه څه چې غوښتل یې پوه شي پلار یې څوک دی او دا راز یې یوازې مور ورته ویلی شوای. تاموانا خپل لټون په 2014 کال کې پیل کړ، په داسې حال کې چې د مور کور یې پاکاوه. د زیږون یو سند موندلو یې حیرانه کړه. په هغې سند کې د تاموانا نوم لیکل شوی و، خو د زیږون نیټه یې غلطه وه. دې چارې هغې ته شک پیدا کړ چې ښایي هغه یوه فرزندي ماشومه وي. تر یو څه څېړنو کولو وروسته هغې په فیسبوک یو ګروپ جوړ کړ، د خپل اصلي مور او پلار موندلو په هیله زه په لټه کې یم. هغې په همدې وخت کې په ګورجستان کې د ماشومانو له قاچاقه پرده پورته کړه چې د لسګونو زرو خلکو ژوند یې بدل کړ. له څو لسیزو راهیسې د ماشومانو میندو او پلرونو ته دروغ ویل شوي وو چې د دوی ماشومان مړه شوي، په داسې حال کې چې هغه نوي زیږېدلي ماشومان پلورل کېدل. تاموانا چې خبریاله ده د خپل کار له لارې یې سلګونه کورنۍ سره یو ځای کړي دي، خو لا هم نه وه توانېدلې د خپل تیر په اړه راز کشف کړي. هغې فکر کاوه ښایي دا هم په ماشومتوب کې تختول شوی وي. هغه وایي ما په دې قضیه کې د خبریال په توګه کار کاوه، خو دا زما لپاره یو شخصي دنده هم نه وه. د هغې د لټون چاره په دوبي کې یو ځای ته ورسېده. په دغه وخت کې هغې د خپل فیسبوک ګروپ له لارې پیغام ترلاسه کړ. د پیغام لیږدونکي چې د ګورجستان په کلیوالي سیمو کې اوسیږي ادعا وکړه یوه ښځه پیژني چې خپله میندواري یې پټه کړې او د 1940 کال په سپټمبر کې یې په تبلیسي کې ماشوم زیږولی و. د زیږون هغه نیټه چې دغه کس خپره کړې وه د تاموانا د زیږون له نیټې سره برابره وه چې پر ټولنیزو رسنیو یې خپره کړې وه. دا سړی په دې باور و چې دا ښځه د تاموانا اصلي مور ده. بله مهمه خبره دا وه چې د هغې نوم یې هم تاموانا ته ورته کړ. تاموانا سمدلاسه په آنلاین بڼه د هغې په لټون پیل وکړ، خو کله یې چې هیڅ ونه موندل پریکړه یې وکړه په فیسبوک کې یو غوښتنه خپره کړه. لیکلي وو له خلکو وپوښتئ آیا څوک یې پیژني؟ ژر یوې ښځې ځواب ورکړ او ویې ویل هغه ښځه چې خپله میندواري یې پټه کړې وه د هغې ترور ده. خو له تاموانا یې وغوښتل خپل پوسټ لرې کړي او د ډي ان اې له ازموینو سره یې موافقه وکړه. په هغه موده کې چې دوی د ډي ان اې پایلو ته په تمه وو، تاموانا له خپلې مور سره اړیکه ونیوله. یوه اونۍ وروسته د ډي ان اې پایلې راغلې او تایید یې کړه چې تاموانا د فیسبوک کاروونکې ښځه په حقیقت کې د تره لورانې دي. د دې شواهدو له موندلو سره تاموانا وتوانېده خپلې مور ته قناعت ورکړي چې حقیقت ومني او د پلار نوم یې ورته وښیي. د هغه پلار ګورګون خوراو نومېده. هغه وایي لومړی 2 میاشتې حیرانونکې وې. باور مې نه شو کولی چې دا هر څه له سره پیښیږي. باور مې نه شو کولی چې دوی مې موندلي دي. د ګورګن نوم له ترلاسه کولو سره سم تاموانا ډیر ژر هغه په فیسبوک کې وموند. معلومه شوه چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې د تاموانا کیسې څاري. د کورنیو په یو ځای کولو کې د تاموانا کار په ټول ګورجستان کې مشهور دی. تاموانا حیرانه وه چې ګورګن له 3 کلونو راهیسې د هغې د ملګرو په لیست کې و. ګورګن نه پوهېده چې هغه د تاموانا د کیسې برخه و. دوی ژر د ګورجستان په لویدیځ زوګیدي کې چې د زیږېدو ټاټوبه یې هم دی لیدنه برابره کړه. دغه ځای د تاموانا د اوسېدو له ځایه تبلیسي 280 کیلومتره لرې پروت دی. تاموانا چې تیر وخت ور یادوي وایي په هغه وخت کې په شوک کې وه
خو وايي کله چې د هغې د تمې خلاف د ګورګن د باغچې دروازې ته ورنږدې شوه یو عجیب سکون احساس کړ. کله چې 22 کلن سړی راغی دوی یو بل په غېږ کې ونیول. بیا یوه شیبه ودرېدل او بل ته یې په مسکا وکتل. تاموانا وایي دا عجیبه وه. کله چې هغه ماته وکتل پوه شو چې زه د هغه لور یم. موږ ډېر متضاد احساسات درلودل. تاموانا ډېرې پوښتنې درلودې او نه پوهېده له کوم ځایه یې پیل کړي. هغه وایي موږ یوازې سره کېناستو، یو بل ته مو وکتل او هڅه مو وکړه خپلو کې ګډ ټکي پیدا کړو. دوی د خبرو پر مهال ومونده چې خپلو کې ډېرې ګډې لیوالتیاوې لري. ګورګن یو وخت د ګورجستان بلیټ مشهور نڅاګر و او په دې هم خوښ و چې تاموانا لوڼې یا د هغه لمسیانې هم له نڅا سره عقل لري. هغه په خندا سره وایي زما دواړه لوڼې پر نڅا مینې دي، زما میرمن هم. ګورګن د تاموانا د لیدلو لپاره خپلې ټولې کورنۍ ته په خپل کور کې بلنه ورکړه. هغه یې د خپلو خپلوانو له لوی ډلې سره معرفي کړه. مېرني ورونه او خویندې، ترونه، ماماګان، د ترونو او ترېندو زامن او لوڼې یې ور وپېژندلې. ټولو ومنله چې په کورنۍ کې تاموانا له پلار سره ډېر ورته والی لري. د هغه په ټولو ماشومانو کې زه ډېره د خپل پلار په څېر ښکارېدم. دوی د هغه ماښام د تیرو یادونو او خاطرو، ګورجستاني خوړو او ګورګن سندرو او اکاډینو غږولو کیسې کوي. له خپل پلار سره د تاموانا له لیدلو وروسته لا هم د هغې په ذهن کې یوه پوښتنه بې ځوابه پاتې وه. آیا هغه هم د زرګونو نورو ګورجستانیانو په څیر د زیږون پر مهال له خپلې مور څخه تښتول شوې او پلورل شوې وه؟ دا چې د هغې پالونکی پلار او مور مړه شوي د هغې نشو کولی په دې اړه کوم ځواب ترلاسه کړي. بالاخره د اکتوبر په میاشت کې تاموانا له خپلې اصلي مور څخه د پوښتنې کولو فرصت پیدا کړ. یوه پولنډۍ ټلویزیون د تاموانا په اړه مستند فلم جوړاوه او هغه له خپل مور سره لیدلو ته بوتله. د هغې مور موافقه وکړه چې له هغه سره په شخصي توګه خبرې وکړي. د ډیری هغو کسانو برعکس چې تاموانا له خپلو کورنیو سره د هغوی په بیا یو ځای کولو کې مرسته کړې وه، هغې وموندله چې هغه به په ماشومتوب کې نه وه تښتول شوې. په حقیقت کې د هغې مور هغه پرې ایښې وه او دا راز یې 40 کاله پټ ساتلی و. د هغې مور او پلار اړیکه نه درلوده او یوازې د لنډې مودې لپاره سره پاتې شوي وو. مور یې هغه وخت ډیره شرمېدلې وه او پریکړه یې کړې وه چې خپله میندواري پټه کړي. د 1984 په سپټمبر کې یې د جراحۍ په پلمه تبلیسي ته سفر وکړ، خو په حقیقت کې هلته لور وزېږوله او تر هغه وخته هلته پاتې شوه چې د تاموانا د منلو پروسه بشپړه شوه. تاموانا په خواشینۍ وایي کله چې پوهه شوم بل چاته یې په فرزندۍ ورکړې یم او یوازې 10 ورځې مې له خپلې مور سره تېرې کړي ډیره دردونکې وه. هڅه کوم په دې اړه فکر ونه کړم. هغه وایي مور یې ترې وغوښتل درواغ ووایي، خلکو ته ووایي چې تښتول شوې وه. هغې راته وویل که ونه وایم چې تښتول شوې وم زموږ اړیکه به پرې شي، خو ما ورته وویل زه دا نشم کولی. د تاموانا په اند دا به له ټولو میندو او پلرونو سره بې انصافي وي چې ماشومان یې تښتول شوي دي. هغه زیاتوي که زه درواغ ووایم هیڅوک به د دې میندو په خبرو باور ونه کړي. وروسته یې مور ترې وغوښتل چې له کوره یې ووځي او له هغې وروسته یې بیا خبرې نه دي کړي. آیا چمتو یم چې بیا له دې ټولو پړاوونو تېره شم؟ په حقیقت کې مې همدا کار کاوه. ما د خپلې نوې کورنۍ په اړه ډېر څه ترلاسه کړل.